دوستانو نننۍ کهانی ډیره خوفناکه ده. نو که چېرې تاسو کمزوري زړه والا یئ نو دا ویډیو مه ګورئ. دا کهانی د یو قصاب ده. نو اوس به تاسو وایئ چې دا کهانی اخر خوفناکه په څه شوه، ځکه چې قصاب خو یو عام سړی وي، خو داسې نه ده. دا خو قصاب دی، خو د میخو چیلو نه، دا د انسانانو قصاب دی. ملګرو، دا یوه ډیره خوندوره او یرولو والا ویډیو ده. د دې نه خوند او مزې واخلئ. خو د دې د شروع کېدو نه مخکې دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. او که چېرې دا کار مو ونه کړو نو دا قصاب بدینه پس په تاسو پسې راځي. د کهانۍ په شروع کې مونږ یو سړی وینو چې یو ډېر په خوشي ټرین کې وي. نو دې ته چې کله پته ولګي چې ما خو خپل سټاپ تیر کو، هغه د چیک کولو دپاره په ټرین کې اخوا دېخوا ګرځي چې زه اوس څه وکړم. خو په دې کې اچانک د هغه خپې وښویږي او هغه راوغورځېږي. هغه وګوري چې ټرین خو د وینو ډک دی. دې قصې نه پس هغه ډېر زیات ویرېږي. خو په دې کې اچانک د هغه نظر د ټرین په یو بل کیبن ولګي. هغه ته په دغه کیبن کې یو سینډل بوټ استاد ښکاره شي. مطلب مې دا ده چې هغه ته په یو ښه لباس کې یو سړی ښکاره شي چې هغه په خپل ټوکیا باندې خلک وهي او د انسانانو غوښې کټ کوي. دلته سین بدل شي. نو موږ دېخوا لیان نومي یو سړی وینو چې هغه یو فوټوګرافر وي. دی یو ډېر محنتکش انسان وي، خو دته څه نوکري په لاس نه ورځي. دلته د لیان ښځه هم وي چې د هغې نوم مایا وي او دا په یو هوټل کې ویټره وي، خو دا په خپله نوکرۍ کې خوشحاله نه وي. دلته لیان د یو نوکرۍ په باره کې اورېدلی وي. نو لیان او د هغه ملګری د ټیسټ لپاره د آرټ ګیلرۍ کمپنۍ ته ورشي. دلته د دوی ملاقات د آرټ ګیلرۍ د مالک سره وشي. نو هغې ته د لیان تصویران څه خاص خوښ رانه شي. دې نه پس دغه میډم لیان ته ووایي چې تا ته پکار دی چې لږ نور محنت وکړي او دوباره چې راځي نو ښه تصویران وباسه. که چېرته ماته ستا نور تصویران خوښ راغلل نو زه به تا دلته په یو ډېره ښه تنخوا نوکر کړم. هغه چې کله کور ته واپس شي نو د شپې هغه په خوب کې هغه ټرین ویني چې په کوم کې انسانان قتلیږي. په سبا له هغه د ناشنا تصویرانو ویستلو دپاره هم هغه ټرین سټیشن ته لاړ شي. دلته هغه څه ویني چې یو څو کسان د یو فیمیل سره لاندې باندې کوي. نو لیان د نر بچی خو د تصویرانو دپاره راغلی وي او یو څو مزیدار تصویران ترې نه وکاږي. نو دا جینۍ چې کله ټرین ته خیږي نو د ټرین دروازه بالکل بندېدو والا وي. خو اچانک دلته یو سړی دروازه راونیسي او دروازه کولاو پاتې شي چې په دې سره دغه جینۍ ټرین ته وروخیږي. دغلته دې سړي د یو ستوري والا رنګ په ګوته کړی وي. نو لیان دلته هم تصویران ویستي وي. په یو تصویر کې د دې سړي رنګ ښه واضح په نظر راځي. دې نه پس دغه جینۍ په ټرین کې خپل سفر انجای کول شروع کړي او دا ښه بې فکره وي چې په خپلو غوږونو کې ایرفونز هم کیږدي. خو دې ته څه پته وي چې د شاغاړې یو قصاب را روان دی. په دې لږ ساعت کې دغه سړی په یو ډېر زوردار ګزار سره دغه جینۍ په بېدردۍ مړه کړي. دې نه پس سین چینج شي. لیان په خپل کور کې خپل کلیک شوي تصویران مایا ته وروښيي. مایا چې دا وویني نو ډېر تعریف یې وکړي چې دا ډېر زیات یونیک او ناشنا دي. دېخوا لیان په یو کیفۍ کې اخبار په لاس ناست وي. څه ویني چې په اخبار کې د هغه جینۍ تصویر وي کوم چې په ریلوے سټیشن کې چړلی شوی وي. د دې جینۍ تصویر سره لیکلی شوی وي چې دا بیګاره صیغه ده. لیان د دې لیدو نه پس پوه شي چې ضرور څه ګډوډ شوی دی. دې نه پس لیان سیده د کیپۍ نه یوې جاسوسي خواله لاړ شي. لیان هغې ته پوره قصه وکړي چې بېګا شپه 3 هلکانو دغه جینۍ چیړله. کیدای شي چې دوی دغې جینۍ لره غیبه کړې وي یا بل څه غلط کار دپاره یې اغوا کړې وي. خو دغه جاسوسه ښځه د دې خبره ونه مني. دې نه پس لیان سیده آرټ ګیلرۍ ته دوباره ورشي. هغه چې کوم تصویران ویستي وي آرټ ګیلرۍ مالکې ته یې وروښيي. دغه میډم د هغې د تصویرانو لیدو نه پس ډېر زیاته متاثره شي او لیان ته ووایي چې که چېرته تا ماله نور هم داسې تصویران راوړل نو ته دلته زموږ نه ډېر ښه رقم ګټلی شي. دې نه پس سین واپس ټرین طرف ته بدل شي. دا ځل په دغه ټرین کې 3 کسان سفر کوي. په دوی کې یوه ښځه وي. هغه ډېره په یره کې وي او هغه وایي چې د دې ټرین قصې ما اورېدلې دي. دا ډېر قاتل ټرین دی. په دې کې د دغې ښځې خاوند ښځې ته وایي چې په دې کې د یاري څه خبره نشته، دا صرف قصې دي، ته مه یېرېږه، مونږ ستا سره یو که نه. په دې کې اچانک قصاب خان یو ځلې بیا زورداره حمله وکړي او د دوی نه یو ملګری رسا په دې سر ووهي چې دې سره د هغې سترګې لکه د بال په شان ودانګي. دې نه بعد د دغه ښځې خاوند لره هم په ډېرې بهتردۍ سره زخمي کړي او اوس دا قصاب دغې ښځې طرف ته شونډک راتاو کړي. کله چې دا ښځې طرف ته د ورتلو کوشش وکړي نو د دغه ښځې خاوند یې د خپو نه ونیسي. خو په دې کې موږ څه ګورو، قصاب خان دغه سړی په دا مخ په سټک ووهي چې دې سره د هغې سر اوچوي. دې نه پس اوس نمبر دی د دغه ښځې. قصاب خان دغې ښځې لره دومره په زور سره ووهي چې د ښځې سر د تن نه جدا شي او په دې کې د دغه 3 واړه مسافرو مرګ واقع شي. په دغه ټایم لیان د نر بچی په سټیشن کې بار ناست وي. په دې کې دغه کیلر بار ته راوځي چې دی بالکل په سوټ بوټ کې وي. لیان چې دی وویني نو په دې پسې ورپسې شي. لیان ترې یو څو تصویران هم وکاږي. په دې کې لیان هم هغه انګوټه وویني نو دی پوه شي او په شک کې وغورځېږي چې کله قصاب خان خبر شي نو لیان د ګریوان نه ونیسي چې ماف کوه ورور راته څوکي خپل کار سره کار لره مړه. لیان ترې قلار شي. دې نه پس قصاب خان په یو هوټل ورننوځي
لیان ته دغه هوټل پته نوٹ کی او واپس کور ته لاړ شي. لیان په کور کې خپل تصویران راواخلي او خپل شک وکاږي چې دغه هوټل والا سړی او پر ټرین کې چې کوم کس وو کوم چې د هغې جنۍ سره هیلپ کړی وو دا هم یو کس دی. نو دلته د ده یو بل شک پیدا شي چې د هغې جنۍ قتل شاید هم ده کړی دی. نو دلته اوس لیان د فوټوګرافۍ نوکرۍ سره جاسوسي هم شروع کړي. د ډیر کوشش نه پس یوه ورځ هغه ته دا پته ولګي چې دغه قصاب خان په یو میټ فیکټرۍ یعنی قصاب خانه کې کار کوي او هره ورځ چې د شپې د ټولو نه اخر کوم ټرین وځي په هغې کې سفر کوي. نو کله چې لیان ټرین ته ورننوځي نو یو پولیس والا دې منع کړي چې ته به د کیمرې سره ټرین ته نه ورخیږي. نو په دې چل ول کې لیان دغه ټرین مس کی. نو دې سره همدغه ټرین د لیان نه تیر شي. دې نه پس په همدغه ټرین کې موږ یو خطرناک باډي بلډر وینو چې ډیر خانګې وانګې کولاو تڼۍ روان وي. خو په دې کې قصاب خان د خپل عادت نه مجبوره دغه توریالي باندې یو زوردار حمله وکړي. خو پته نه لګي اچانک دغه قصاب خان ته څه درد محسوس شي او د وینو الټۍ پرې هم ولګي. نو د دې نه دغه توریالی فایده اوچته کړي او په کیلرمین باندې په چاقو سره یو څو مضبوط ګزاره وکړي. نو دې سره توریالی په هغه زورور شي. خو په دې کې د ټرین کلندر کوم ته چې مونږ کنډکټر نه وایو نو دې خبر شي او د دې اوه نه خبر شوی وي. نو دغه کلندر د تمانچې سره هم دغه کیبین ته راشي په کوم کې چې د دوی لپړه انختی وي. دلته دغه کلندر په توریالي باندې ډز وکړي چې دې سره هغه د شا د غاړې په سترغلي ولګي. دې سره دی وفات شي. دلته موږ ته دا پته ولګي چې د ټرین خپل کسان هم د دې قصاب خان سره میلاو وي. دې نه بعد په دغه سین کې موږ ته د هغه نوم هم ښکاره شي. د قصاب خان ریل نوم مهاګنی دی. بلخوا لیان په خپلو خوبونو کې هم دغه ټرین بار بار ویني چې په ټرین کې انسانان الټه ځوړند دي او په خپله لیان ځان په خوب کې ویني چې د قصاب خان یعنی د مهاګنی سره کار کوي. لیان چې کله بیدار شي ډیر زیات پریشان وي چې دا اخر څه چل ول دی. نو لیان په بله ورځ د مهاګنی د غوښې فیکټرۍ ته ورننوتی وي چې د خپلو خوبونو تعبیر راوکاږي. نو دلته چې کله مهاګنی دی بیا وویني نو دی غوسه شي او په لیان د ګزار کولو کوشش شروع کړي. خو لیان باغ اختیار کړي او صحیح سلامت دغه فیکټرۍ نه ځان کور ته راورسوي. نو دلته اوس لیان خپل ریسرچ شروع کړی وي. په دې کې د هغه ښځه په ده راننوځي. د ده ښځه وویني چې لیان په ډېر مقدار سره تصویران خواره کړي وي او دا ټول تصویران د انسانانو د قتل په باره کې وي. لیان هغې ته وایي چې دا ټول قتلونه د 1900 د زمانې نه را روان دي. د دې قتلونو نه پس یو قصابي بیا نیول شوی و خو بیا هغه پرېښودل شو ځکه چې د هغه خلاف ثبوتونه نه وو. هغه دا هم وایي چې د تیر شوي 3 کالونه په دې طریقه ادم قتلي نوره هم سیوا شوې ده. څوک چې هم د شپې په دغه ټرین کې کینی نو چری هم ترېنه نه واپس کیږي. دې ټولو خبرو اورېدو نه پس مایا لیان ته وایي چې دا ته څه په غولو اخته شوی یې. دې نه قلار شه خپل کار باندې فوکس وکړه. نو اوس بله شپه راشي او لیان کیمره په لاس همدغه ټرین سټیشن کې وي چې کله دی وویني چې مهاګنی عرفي قصاب خان بیا ټرین ته ورختو کې دی. نو دی د نر بچی بیا په هغې پسې پسې شي او دلته هم هغه کار وشي د کوم چې موږ او تاسو وختي راسي انتظار کولو. لیان په پیلني ځل ټرین ته وروخیږي. ټرین ته د ختو نه پس لیان د یو خوشي کیبین په یو خاموش ګوټ کې خاموشه کینی. نو په دې کې مهاګنی په خپل قصاب خانه کې درس غوبل راغستی وي چې کله دې درس غوبل کې لګیا وي نو لیان د نر بچی ترې تصویران اغوستل شروع کی. بیا موږ وینو چې مهاګنی یو 2 هلکان والی وي. نو دی اوس د یو هلک نه کپړې او بوټان وکاږي او دی نه پس د هغه غاښونه وکاږي او د هغه سر هم گنجی کی. مطلب دا چې دی ټول صفا سوتره کی او د ظالم بچی دغه مړی په کونډه کې وتړي او الټه یې ځوړند کی. ملګرو څنګه چې تاسو کتل چې په دې کهانۍ کې څومره خوفناک سینز تیر شو او دا خو لا د دې کهانۍ صرف شروعات وو. د دې کهانۍ اصل خوفزده سینونه خو لا پاتې دي. لکه مثال یو سین به تاسې راشي چې په هغې کې به موږ ته یو سړی ښکاري چې د لیان د ښځې مایا نه به په ژوندیني زړه وکاږي او بل سین کې همدغه سړی د لیان نه ژبه وشلی. نو ملګرو که دا ټوله کهاني موږ سر ته رسوو نو دا ویډیو به ډېره اوږده شي. لہذا مونږ دا فیصله وکړه چې د دې کهانۍ دویم قسم هم مونږ تاسو دپاره راوړو. نو د هغې دپاره تاسو دا ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د دویم اپیسوډ دپاره تاسو زموږ چینل وزټ کولی شئ یا د دغه ویډیو لینک په ډسکرپشن کې کتی شئ او که نه وي نو تاسو انتظار کې اوسئ. مونږ به زر تر زره د دې دویم اپیسوډ په چینل اپلوډ کړو. نو په دغه اپیسوډ کې به میلاویږو. د الله په امان.